د لر او د بر د رحمداد مومند د حمید بابا د خادم د طرفه دا د ټولو مبارکباد او د ټولو دې مبارک شي. فارسیبانو د حیرت ګوته په غاښ کړې چې حمید سخنسازي کا په پښتو کې د پیښور سره نږدې سیمې ماشوګګر ته راغلی یم. دلته نن د حمید بابا ورس دی. د ورس په سلسله کې د دې شاعرانو ادیبانو د یوې مشاعرې اهتمام کړی دی. راځئ چې د دې مشاعرې منظرونه درته وښایم. حمید بابا وایي څه به شور وي نن د هند په میخانه کې او چې د اورنګ سره د عمر جام نسکور شو. په تمام جهان کلاره کلاري ده او په حمید د غم مغول راوخاتل او اوس د فکر توره واچوه حمیده، اوس د فکر توره واچوه حمیده چې د نشته په پښتو کې څوک عارف. له عمرګرو ستاسو ډېره ډېره مننه چې په دې موقع باندې راغلی چې د مشوګاب شاعر عبدالحمید بابا د کلیزې په مناسبت او د کلیزې په ټایم باندې راغلی. نو ستاسو د چینل یو جهان مننه کوم. زه مشوګاب شاعر عبدالحمید بابا خادم د ټول لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو ته د دې ورځې د مانځلو ډېرو مبارکۍ ورکوم. د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو ورونو دي دا ورځ چې کوم دی دا مشاعره د لر او د بر د رحمداد مومند د حمید بابا د خادم د طرفه دا د ټولو مبارکباد او د ټولو دې مبارک شي او ستاسو ډېره ډېره مننه. عبدالحمید مومند والد صاحب د کندهار مولا په نوم باندې یادېدو په کلي ماشوګګر کې د کندې ماماخیلو په جومیات کې امامتي کوله او ډېر غټ عالم و. د هغه نه ډېرو خلکو د علم مستفید شوي دي. د حمید بابا مشاعره وه او ډېر ښه ملګري راغلي د لرې لرې ځای نه د سرای نورنګ نه فرید خان ما راوغوښتو. نور داسې ډېر خواږه خواږه ملګري راغلي او ډېر ښه پروګرام وشو. په هغې کې ډېر ښه شعرونه ویلی شو. در افغانستانه پورې خلک پکې راغلي وو. کاغه رحمان بابا دی، کاغه خوشحال خان بابا دی، کاغه عبدالحمید بابا دی، کاغه سعید بابا دی. مشعلونه دي دوی مونږ ته د لارې تیارې ورکې کړي دي. که چېرته مونږ د دوی تعلیمات خپل کو نو جنگ نشته، جګړه نشته، شر نشته، فساد نشته، رورولي ده، مینه ده، محبت ده. حمید بابا رحمان بابا د مینې درس ورکړی، د محبت درس یې ورکړی، د رورولي درس یې ورکړی، د خود درس یې ورکړی ده، د قلم درس یې ور، د کتاب درس یې ور. د وحدت ټي وي مننه کوم چې راو تاسو چې کوم د سیمې ته راغی او حمید بابا بیا د دې چې کومه ادبي ټولنه د حمید بابا او داسې چې کوم نور چې کوم شاعران د خوشا علاقونو راغلي د افغان کوسنډیټ یو ملګری راغلی د هغې مننه کوم. بل حمید بابا خو چې کوم دی د رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم دی پسې د درېیمې دغه شاعر و. زه خپله خو شاعر نه یم خو ادب سره چې کوم زموږ دغه شته هر پښتون له پکار دی چې هغه د خپل خاورې د خپل تاریخ سره تړون چې کوم دی دا خامخا لري. ستاسو د وحدت د راتګ دلته چې کومه د حمید بابا کلیزه وه په هغې کې ستاسو د ګډون حمید بابا ژوند دلته د مومندو په لمن کې تیر کړی دی او دلته کې د هغه مزار دی. حمید بابا خپل علمي شخصیت دومره دی، خپل علمي دغې چې څومره شوی دی د مشرانو په نظر باندې هغه د چا نه کم نه دی. راښکاره شو راته دا غلوی جهان چې رانه تیر شلو په زنګ کې خپل جانان چې. د حمید بابا د عرس په سلسله کې د راجوړې شوې مشاعرې منظرونه تاسو وکتل. د داسې نورو پروګرامونو دپاره زموږ سره اوسئ. کیمرامین محمد خالد سره زه یم فیاض شاداب، وحدت نیوز، پېښور، ماشوګګر.